له ښاغلي له محمد محمدي څخه نړۍ مننه. دا ځل تاند شاعر ښاغلی ډاکټر صاحب محمد الله ولي صاحب ته بلنه ورکوو سټیج ته تشریف راوړي او خوندور شعرونه وړاندې کړي. محمد الله ولي ستاسو د چکچکو پړقه. وای صمیمیار صاحب نو شوخي شروع شوه. وای مجرد بلا وهلی لکه زه په هر واده کې ستړی لکه زه او په کور یې د کوزدې خبرې کېږي له ځان سره ډانسونه کوي ستړی لکه زه. راځم یو څو بیتونه دي وخت یې تېرېږي زما یم په خلاصېدا ده دغه وخت. وای واوره واوره د ساړه او عاشقي ګله واوره د ساړه او عاشقي ګله لاندی مې پوخ کړی د غزني ګله. ته مې میلمه کېږي او که نه وړې ته مې میلمه کېږي او که نه وړې ښې ډېرې کیسې او ښه مستي ګله. مه وله اشنا په توپو مه وله اشنا په توپو مه وله واوره کې به جوړ کړو څو سړي ګله. او ته دې په ناز ناز کې ښوینده کې کړه او زه به دې کوم عکاسي ګله. ته په واوره لیکه د ولید نامې زه به دې کوم شاعري ګله. ډېره مننه. ښځه مې یوه زامن مې لستې اڅي بستې ښځه مې یوه زامن مې لستې اڅي بستې دوه پکې د کار د نوره بستې اڅي بستې. هر سهار راجګ سم کرزاران راته ولاړ وي ټول هر سهار راجګ سم کرزاران راته ولاړ وي ټول خدایه پوره وړي دي هر کس دي اڅي بستې. نور مې په دعوه که په دامه کړه خوله راستړې شوه نه په ډب او ډوب دي نه په کړس دي اڅي بستې. نور مې په دعوه که په دامه که خوله راستړې شوه نه په ډب او ډوب دي نه په کړس دي اڅي بستې. ځینې کار کوي ځینې چټي ګرځي ځینې مزدوران دي خو په نس دي اڅي بستې. له ښاغلي ولید صاحب څخه نړۍ مننه. مشاعرې ته یې ښکلا ور په برخه کا. دا ځل د ترانم پاچا شباب صاحب ته یو بیا بلنه ورکوو. شباب صاحب نو ما ډېر نیسي ډېر مې زنګوي. داسې یو شعر داسې کېدی تاسې به ډېر ورته وخاندئ. ریکارډوی ما